محمد بن قاسم پنځمه برخه. محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا رضا محسن احسان و یو ځل بیا د محمد بن قاسم د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو دا ویلي وه چې راجا پوښتنه وکړه تاسو ټول له ځانه سره بیایئ؟ زبیر نه، طلحه او څو نور سوداګر پاتې کیږي. راجا بیا پوښتنه وکړه خالد او خور یې هم دلته پاتې کیږي؟ زبیر نه، هغوی له ما سره ځي. راجکمار په غمجنه لهجه وویل نه، هغوی موږ نه پرېږدو چې ولاړ شي. خالد ته ما ورور ویلی دی. د پردې له شانه یو ښځینه اواز اوچت شو او ناهید زما خور ده. بیا یوه 14 کلنه نجلۍ د راجا په مخ کې ودرېده. هغه هم د راجکمار په څېر غنمرنګه وه، خو د بڼې جوړښت یې ښکلی او زړه وړونکی و. سترګې یې ښکلي او ځلېدونکې وې. خالد ته یې وویل وروره مورجانه دې غواړي. خالد اوچت شو، بلې کوټې ته ولاړ. نجلۍ هم په تک کې شاته راکتل. راجا ته یې وویل پلارجانه د دوی خبرو ته غوږ مه ږده. راجا زبیر ته وکتل، وویل ودې لیدل؟ زبیر وویل ډېر ښه ده، زه دوی خپلې خوښې ته پرېږدم. خالد لږ ځنډ وروسته ځوړند سر بیرته راغی، په خپل ځای کېناست. راجا پوښتنه وکړه زویه زبیر دا فیصله تاسو ته پرېښوده، اوس تاسو ووایئ چې دلته اوسئ که نه؟ خالد ځواب ورکړ ستاسو پر موږ زیات احسان دی. که زما اراده وای چې آرام ژوند وکړم نو ما به تاسو هیڅکله هم نه پرېښودی. خو اوس زموږ قوم په لرې لرې هیوادونو کې جهاد کوي او زما په رګونو کې د یوه مجاهد وینه ده. ما اورېدلی دي چې د وخت د غوښتنې په سبب له ما نه کشر جهاد ته ځي، نو زه له دې نیکمرغۍ نه ځان نشم محرومولی. راجا تر لږ ځنډ سر کښته واچوه او په چورتونو کې ډوب شو. بیا یې سر اوچت کړ او وویل زویه ته د ابوالحسن زوی یې، که تا دا اراده کړې وي نو زما باور دی چې د نړۍ هیڅوک دې نشي راګرځولی. هغه قوم نیکمرغه دی چې میندې یې ستا په شان زامن زیږوي. خالد وویل زه غواړم چې تاسو په خوښۍ ماته د تګ اجازه راکړئ. راجا ځواب ورکړ د ابوالحسن د زوی خوښي زما خوښي ده. قزاق لوټماران. 10 ورځې وروسته یو سهار په بندر کې د دوی کښتۍ تیاره ولاړه وه. په یوه کښتۍ کې زبیر، سلیمان او کونډې سپاره کړل او په بله کې راجا دلیپ سنګ ته د حجاج بن یوسف او خلیفه ولید لپاره پیلان، طلایي او د غمیو سوغاتونه بار کړل. راجا هغوی ته 10 پیلان ور واستول. راجا او شهزاده زبیر او انډیوالانو ته یې د رخصت کولو لپاره بندر ته ورغلي وه. راجا د عربو ټولو یتیمانو او تورسرو ته هم ګرانبایه تحفې ورکړې. زبیر ته هم هغه ډیر څه وړاندې کړل، خو هغه یوازې د سنډا د پوست یو ډال خوښ کړ او وایې خیست. ملکې خپل د جواهر قیمتي امیل په ډیر ټینګار ناهید ته په غاړه کې ور واچوه. شهزادګۍ د رخصت په ورځ د هغوی کور ته ورغله او په ډیر ټینګار یې خپله قیمتي ګوته هغې ته ورکړه. په بندر کې له خدای په امانۍ نه د مخه د شهزاده په سترګو کې اوښکې ډنډې شوې. خالد ته ور تر غاړې ووت. بیا یې خپل قیمتي هار د هغه په غاړه کې ور واچوه. د کښتیو بادبانونه پرانیستل شول. د شمال څپو کښتۍ پر مخ ټیل وهلې او د ښار خلکو خپل میلمانه رخصت کړل او په اوښکو او سلګیو کې له هغوی سره خدای پامانۍ وکړ. د ښځو لپاره د یوې ښې لویې کوټې نه پرته د کښتۍ په تخته هم ځانګړي تنابونه او پردې اچول شوي وې او جلا ځای ورته تیار شوی و. خالد هلته دلته ګرځېده او د کښتۍ د ماڼوګانو سره یې دلچسپي شوه. ناهید له علي سره په تخته ناسته وه او د ناریال هغو ګڼو او دنګو ونو ته یې کتل چې د ژوند ډېرې ښې شپې ورځې په یخ سوري کې ورسره تېرې شوي وې. سهار په ماښام بدل سو او د سراندیب څنډې د یوې شنې کرښې په څېر ښکارېدې او ورو ورو دغه شنې کرښې هم د ماښام په تیارو کې ورکې شوې. هغه اوښکې چې د ناهید په سترګو کې ډېر وخت تم وې راوخوډېدې او کښته وسیسېدې. علي هم د خپل پلرني وطن په پرېښودو خفه و، خو هغه له ناهید او خالد سره په یوه ځای تګ تر دې ډېر خوښ و. د شپې اسمان شین و، ماشومان او ښځې د کښتۍ پر مخ په خلاصه هوا کې ویده شول. ناهید تر ډېره وخته د اسمان په تندي کې ځلېدونکو ستورو ته کتل. د پردې بل لوري ته د خالد له زبیر او کښتۍ چلوونکو سره خبرې کولې. 8 کلن هاشم د ناهید تر څنګ پروت و. د هغه مور وفات شوې وه او پلار یې له ابوالحسن سره بېدرکه و. هاشم اوچت شو، کښېناست، په تیاري کې یې سترګې وغړولې او یوه او بلې خواته یې وکتل. ناهید پوښتنه ترې وکړه څه خبره ده هاشمه؟ هاشم وویل علي چیرته دی؟ ناهید ځواب ورکړ هغه د خالد دوی سره د ماڼوګانو سره مجلس کوي. هاشم زه له هغه نه یوه پوښتنه کوم، بیرته راځم.
دا یې وویل او په تیاره کې ورو ورو ګامونه واخیستل. علي ته ورغی او پوښتنه یې وکړه: علي، کله چې بیړۍ ډوبه شي نو څه کیږي؟ علي په سادګۍ ځواب ورکړ: د سمندر تل ته کښته کیږي. کښتۍ چلونکي په دې ځواب په زوره زوره وخندل. هشم واه په دې خو زه هم پوهیږم، زما مطلب دا دی چې خلک یې څه کیږي؟ علي: خلک کبان خوري. هشم: درواغ، خلک خو کبان په خپله خوري. علي بیا ځواب ورکړ: په ځمکه خلک کبان خوري خو په سمندر کې کبان خلک خوري. هشم څه په خبره ورسید او څه نه، او بیرته راغی، په خپله بستره وځغېد. څو ورځې وروسته کښتۍ د بالامار د سنډر سره سفر کاوه. په لاره کې د تازه اوبو او خوراکي شیانو لپاره په بندرونو کې څو ځلې لنګر واچاوه او تم شول. په دې موده کې له کومې پیښې سره مخ نه شول. د مالابار په یوه بندر کې څو عربي سوداګرو دوی ته ښه راغلاست ووایه او د تیر اوږده سفر د ستومانۍ لرې کولو لپاره یې 4 ورځې دمه کړل. په دې 4 ورځو کې د سراندیب د راجا د قیمتي سوغاتونو نه تر لرې لرې ځایونو پورې خلک خبر شول. د رخصتۍ په ورځ د ښار حاکم بندر ته راغی او له زبیر او دلیپ سنګ سره یې وکتل. دوی ته په لاره کې د سمندري غلو او ډاکوګانو له خطر نه د هوښیارۍ مشوره ورکړه. دلیپ سنګ ځواب ورکړ: تاسو چرت مه وهئ، موږ کښتۍ پوره وسلوال دي. درېیمه ورځ د کښتۍ پیرېدارانو یو بل پسې د شمال له لوري د 2 کښتیو د راتګ خبر ورکړ. کښتۍ چلونکي پریشانه ودرېدل. د دلیپ سنګ کښتۍ مخکې وه. هغه د خپلې کښتۍ د درولو امر وکړ او د زبیر د کښتۍ د ورنږدې کېدو په انتظار شول. کله چې دواړه کښتۍ یو بل ته نږدې ودرېدې نو دلیپ سنګ وویل: امکان لري چې دا کښتۍ د سمندري لوټمارو نه وي، خو موږ باید د مقابلې لپاره تیار یو. تاسو خپله کښتۍ د لویدیځ په لوري بوځئ، زه له دوی سره مقابله کوم. زبیر ځواب ورکړ: نه، موږ په خطر کې تاسو یوازې نه شو پرېښودلی. دلیپ سنګ وویل: زما ستا په همت شک نشته، خو زموږ تر ټولو لومړی مسؤلیت دا دی چې د ماشومانو او ښځو خیال وساتو. زبیر ځواب ورکړ: که هغوی رښتیا لوټماران وي نو د لویدیځ لاره به یې هم خامخا تړلې وي. په دې حالت کې تر تیښتې د جګړې او مقابلې خطر لږ دی او دا زموږ لپاره ممکنه هم نه ده چې د خپلو دوستانو ژوند په خطر کې واچوو او وتښتو. دلیپ سنګ: بس نور ستا خوښه، نو ښځو ته ووایه چې کښته کوټې ته ولاړې شي. دلیپ سنګ دا وویل او خپلو ملګرو ته په لارښودنه بوخت شو. زبیر خالد ته وویل: خالده، ته ښځې او ماشومان کښته بوځه. دواړه کښتۍ چلونکي په وسلو سمبال شول او د راتلونکو کښتیو په سار ودرېدل. لږ ځنډ وروسته دلیپ سنګ د یوې کښتۍ تور بیرغونه ولیدل. ویې پیژندل. په زوره یې چیغې کړې: دا د سمندري لوټمارانو کښتۍ دي، تیار اوسئ. زبیر خپلو ملګرو ته مخ ور واړوه او ویل: ورونو، دغه ښځې او ماشومان زموږ سره امانت دي، دوی باید روغ بصرې ته ورسوو. که د دوی د ساتنې ذمواري زموږ په غاړه نه وای نو ما به دغه خطرناکې نقشې په باب څه فکر نه کاوه، خو اوس مجبور یم چې همداسې یوه لاره غوره کړم. زما په خیال کې یوه نقشه ده. ما ته د یوه خطرناک پروګرام لپاره 2 تنه پکار دي. لومړی خالد خپل لاس اوچت کړ، ورپسې ټولو نورو ماڼوګانو په وار وار خپل نومونه واخیستل. زبیر وویل: د دې کار لپاره 2 تنه تکړه لمبوزن پکار دي. زه دغه مسؤلیت ابراهیم او عمر ته سپارم. د زبیر په هدایت د دوی وړوکې کښتۍ په اوبو کې وغورځوله او په هغوی یې بادبانونه وتړل. د دلیپ سنګ په کښتۍ کې د پیلانو لپاره وچ واښه و، له هغه نه یې وړي وتړل او په کښتیو کې بار کړل. ابراهیم او عمر بل شوي مشالونه ورسره واخیستل او په کوچنۍ کښتۍ کې سپاره شول. وروسته بیا زبیر او نور ملګري یې لیندې او غشي تیار کړل او د لوټمارانو د رانږدې کېدو په انتظار شول. د هغوی لومړۍ کښتۍ د زبیر د کښتۍ په لوري رانږدې کېده. عمر او ابراهیم یوه اوږده لاره وهله او د لوټمارانو د کښتۍ شاته راتاو شول. زبیر د کښتۍ له یوه سره تر بل سره پورې په بیړه بیړه منډې وهلې او خپلو انډیوالانو ته یې هدایات ورکول. د یرغلګرو کښتۍ چې رانږدې شوه پر دوی یې غشي وورول. یو غشی په یوه شڼ د زبیر د تندي سره نږدې تیر شو چې له دې سره هغه یو ښځینه اواز واورېد: تاسو په یو مناسب ځای کې کښېنئ، موږ د دښمن د غشو تر حملې لاندې یو. زبیر شاته وکتل. ناهید لیندې او غش په لاس کې ولاړه وه. له سترګو نه یې پرته نور مخ په نقاب کې پټ و. زبیر وویل: ته دلته څه کوې؟ ځه لاندې کوزه شه. ناهید په ډاډمنه لهجه ځواب ورکړ: تاسو زما فکر پرېږدئ، زه غشي ویشتلی شم. دا یې وویل او بیا وړاندې د یوه سپاهي تر څنګ کښېنسته. تر لنډ ځنډ د غشو جګړې دوام وکړ. لوټماران نور هم رانږدې سول او بل شوي غشي یې وویشتل. ابراهیم او عمر د زبیر د لارښوونې سره سم خپلې کښتۍ د لوټمارانو د کښتۍ خواته پرېښودې
او چې هغوی ته ورسېدل په کښتیو کې انبار وښو ته یې اور واچوه او دوی په اوبو کې ځانونه واچول. لوټماران کمندونه په لاس او د زبیر کښتۍ ته د ورختلو په حالت کې وو چې ناڅاپه یې تر شا لمبو وارخطا کړل. د کښتیو د اور لمبې د دوی د لویو پیړۍ د بادونونو ته ورسېدې. د سترګو په رپ کې لوټمارانو په کښتۍ کې اور له قابو ووت او دوی په چغو او فریادونو اوبو ته ځانونه وغورځول. پر دوی همدغه مهال د زبیر او د دلیپ سنګ سپاهیانو غشي وورول. زبیر چې د لوټمارانو یوه د اور په لمبه کې ایساره کښتۍ د خپلې کښتۍ خواته نږدې کېدو په حال کې ولیده. د اور د خطر نه د ژغورنې په خاطر یې د لنکر د اوچتولو امر وکړ. خو په دې موده کې 8 تنه غله په کمندونو د زبیر کښتۍ ته په ورختلو کامیاب شول. د زبیر ملګرو هغوی راګیر کړل. د لوټمارانو له کښتۍ نه یو غشی راغی او د زبیر په ګین مټ ښخ شو او له دې سره جخت د ناهید له لیندې نه یو غشی ولاړل او د یو لوټمار په سینه کې ښخ شو. زبیر بې اختیاره مرحبا چیغه کړه. ناهید مخ ور واړوه، هغې ته یې وکتل. زبیر لینده غورځولې وه او د غش په ویستلو لګیا شو. ناهید سمدستي لینده په ځمکه کښېښوده او په یوه لاس یې د زبیر مټ ونیوه او په بل لاس یې غشي وویست. د غش په ایستلو د زبیر له مټ نه د وینو دارې وبهېدې. ناهید د هغه د کمیس له ستونې اوچت او له مخې یې نقاب لرې کړ او زخم یې پرې وتاړه. د زبیر کښتۍ د کمندونو له لرې شوه او د اور په لمبو کې راګیرې کښتۍ سپرو لوټمارانو له مایوسۍ نه اوبو ته ځانونه وغورځول. زبیر یو ځل بیا لینده اوچته کړه. ویې ویل ناهید ته اوس ښځو ته ولاړه شه. هغوی ته ډاډ ورکړه چې موږ د خدای په فضل په داړمارانو بری وموند. ناهید په تلو کې ودرېده او ویې پوښتل ته خو به اوس په تکلیف نه یې؟ زبیر نه، دا ډېر معمولي زخم دی. ته زما فکر مه کوه. دا یې وویل. اختیار یې د یوې شېبې لپاره سترګې د ناهید په څېره ونښتې. د سپاهیتوب وقار د هغې د څېرې ښکلا نوره هم زیاته کړې وه. ناهید ناڅاپه په احساس کړه چې پرده یې نشته او په بیړه کښته د ښځو ټې ته کوزه. د اور په لمبو کې راښکېل کښتۍ نه 100 تنو وړوکې کښتۍ اوبو ته واچوله او پکې سپاره شول. یوه تن یې د نورو مشر ښکارېده. سپین بیرغ یې اوچت کړ. زبیر غشي ویشتونکي د لاس په اشاره تم کړ. عمر او ابراهیم د خپل کار له سرته رسولو وروسته کښتۍ ته نږدې سوي وو. زبیر چې خپلې کښتۍ له خطره ساتلې ولیدې، د لنګر اچولو او د لاندې د لرګیو د زینو د غورځولو هدایت یې وکړ. عمر او ابراهیم کښتۍ ته وختل. خالد د زبیر پام د دلیپ سنګ ملګرو ته ور واړوه چې تر اوسه یې په سمندر کې لوېدلو لوټمارانو غشي ویشتل. زبیر هغوی هم د غشو له ویشتلو نه ایثار کړل. لوټماران لږ ډاډه شول او په زینه یو کښتۍ ته وختل. له ټولو وروسته د لوټمارانو مشر د دواړو لویو کښتیو په منځ کې خپله کښتۍ ودروله. هغه د یو مضبوطو موټو خاوند د پوخ عمر سړی و. ژیره یې تر نیمایي زیاته سپینه وه او د زخمي زمري په څېر یې کښتۍ چلوونکو ته کتل. په دې کښتۍ کې زبیر یو ځوان او نجلۍ هم ولیدل چې څېرې او جامې یې لوټمارانو ته ورته نه وې. زبیر د پاخه عمر خاوند د غلو مشر ګاڼه. په لاس یې اشاره ورکړه او هغوی یو پر بل پسې د لرګیو په زینه کښتۍ ته وختل. د نجلۍ په څېره کې د ناروغۍ او درد اثار و. د ښکلو او ګرانبیه جامو خاوند ځوان هغه تر مټ نیولی و او تکیه ورکړې وه. نجلۍ ورو ورو قدمونه اخیستل. کله چې کښتۍ ته ور وختل، ځوان په یوه پردۍ ژبه څه وویل او لوټمارانو په لور یې اشاره وکړه. زبیر سره له دې چې د هغه په ژبه نه پوهېده، داسې احساس کړه چې د هغوی د لوټمارانو له چلن نه شکایت کوي او د دوی مننه کوي چې له دې افت نه یې وژغورل. زبیر له خپلې وسۍ سره د سند او د سراندې په ګډو الفاظ ډاډینه ورکړه. ځوان او نجلۍ د ده دوستانه او صمیمي لهجه تر تاثیر لاندې راغلل او په سترګو کې یې د مننې او درناوي نښې وځلېدې. نجلۍ څه ویل غوښتل خو غږ یې له ویرې په ستوني کې بند پاتې شو. په سترګو کې یې اوښکې ډنډ شوې. زبیر ته یې وکتل. د هغه عمر به 14-15 کالو په شاوخوا کې و. ښکلې څهره د غرمې د تږي ګل په شان مړاوې وه. زبیر یو ځل بیا هغې ته تسلي ورکړه. له ټولو نه وروسته د لوټمارانو سردار کښتۍ ته وخوت. د هغه په سترګو کې د پښیمانۍ اوښکې پر ځای د انتقام او بدل لمبې وې. لږ وروسته دلیپ سنګ په وړوکې کښتۍ کې د زبیر کښتۍ ته ورغلی. کله چې د ډاکوګانو په مشر سترګې ولګېدې، خنجر یې اوچت کړ او د هغه د وژلو نیت یې وکړ. خو زبیر ور وړاندې شو او د هغه لاس یې ونیو. دلیپ سنګ چې د زبیر له ستوني په وینو سور ولید، پوښتنه یې وکړه ته ټپي شوی یې؟ زبیر په بې پروایي ځواب ورکړ دا وړوکی او معمولي زخم دی. هغه د ښکلو جامو خاوند ځوان څه وویل او د دلیپ سنګ پام یې ځان ته ور واړوه. دواړو یو له بل سره خبرې پیل کړې. وروسته دلیپ سنګ د لوټمارانو له مشر سره هم تر خبرو وروسته په عربي زبیر او د هغه نورو ملګرو ته وویل
په کښتۍ کې یو صندوق پروت دی هغه راوخېژوئ څو تانه ورکښته شول او د لرګیو صندوق یې له وړوکې کښتۍ نه خپلې کښتۍ ته اوچت کړ او کله چې د صندوق سر اوچت کړ ټول حیران شول صندوق له طلایي او جوهراتو نه ډاکو د زبیر په پوښتنه دلیپ سنګ له ځوان نه پوښتنه وکړه او ځوان خپل داستان پیل کړ د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا چې بیا څه وسول انشاءالله په راتلونکي برخه کې بیا واورو دا خپرونه ما محسن احسان درته چمتو کړې او وړاندې کړه در بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضریږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته